د کونړ ولیبال منتخبه لوبډله چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې لغمان ولایت کې د ختیځ زون په کچه د والیبال د جوړ شوي ټورنمنټ بریا ګټلې وه د ورزشي امریت له لوري وستایل شول. ورزشکارانو د تشویق او د ستاینې لپاره یو ستاین غونډه هم جوړه کړې ده تر څو دغه ځوانان تشویق کړو وستایو چې په آینده کې دغسې نورې لاسته راوړنې ولري. فاینل سیالۍ مو د لغمان د بي ټیم سره راغلې وه، د هغې سره مو لوبه شروع کړله او ډېره جالبه صحنو ته ورسېدله، ډېر زیات شایقین راغلي وو او نو ومو کولی شو چې دغه لوبه په خپله نوم کړو د شرقي زون دغه څلورو ولایتونو دغه قهرمانۍ جام چې تاسې وینئ د کونړ منتخبې لوبډلې ترلاسه کړه او کونړ ته هم دغه ویاړ راوړو. بل پلو د کونړ والیبال منتخبې لوبډلې لوبغاړي له ولایتي چارواکو غوښتنه کوي چې هر اړخیز ملاتړ وکړي څو په راتلونکي وخت کې د کونړ لپاره نورې بریاوې هم د والیبال په برخه کې ترلاسه کړي. غوښتنه دا د کوم لوبغاړي چې تللي وو کور یا باید زحمت یې ویستلو د کونړ لپاره دا ډېر د ویاړ ځای دی چې یو بعضې ټیمونه ستا غواړي چې مثلا دوی په پیلات دغه کړي، خو دا چې بیا ته ګټونکی شي دا بیا څو چنده دا خوشحالي. هماغه و چې موږ ګټونکي شو نو حکومت د چارواکو نه چا کې ولایت مقام د امریت ورزشي ټول پکې راځي. هغې هم دا غوښتنه ده چې خپل ټیم سپورټ کوي او مالي برخې کې همکاري وکړي. هغه بیا دویمه خبره دا چې د جمنازیم مسله ده. زموږ جمنازیم په کونړ کې ماشاءالله ښه جمنازیم لرو، خو یوازینی یو شی چې دی هغه فرش ده چې هماغه فرش لا پاتې ده همداسې پاتې ده. نو هغې هم دې وکړي موږ ته چې موږ د خپل تمرینات وکړو او په آینده کې نور یې هم دا رقم مسابقې وکړو لوبې وګټو. کونړ منتخبې لوبډلې وکولی شو چې دغه دې ته ځان وباسي او د کونړ لپاره یو ستر ویاړ راوړي. د بدني روزنې د امریت څخه مو غوښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې ډېر استعدادونه شته دي، که هغه د نورو ولسوالیو د نګاه څخه وکتل شي ډېر استعدادونه په کونړ ولایت کې د ولیبال دغه کې شته دی چې که چېرته د تربیت بدني د خوا نه دلته ټورنمنټونه دایر شي او د هغې څخه به انشاءالله ښه استعدادونه موږ ولرو. د یادونې وړ ده دا مهال په هیواد کې د کرکټ ترڅنګ والیبال هم ډېر مینوال لري.